چې افکار صاحب پښتو کې داسې موږ ورته ویلی شو چې کل وختي لیکوال دی او ما چې د دې د ادبي ژوند کوم اندازه ولګوله د دې د وینا مطابق د 78 نه والا د پښتو ادب سره تعلق دی نو په دغه حساب تر ننه دا 46 کاله کېږي او بیا بله مشکله دا ده چې لکه په دې د سوره کې د افکار صرف په حواله باندې صرف یوه مقاله ده او د 46 کاله ژوند ادبي ژوند احاطه ده نو تاسو کتلی شئ دغه دې کې ما ډېر بلا څیزونه کټ کړي نو ما مطلب دا دی چې دا خو ویلی کېږي نه که تاسو وی موږ اورېدو ته نه زه به کوشش کوم چې د دې تلخیص ووایم مطلب لږې لږې خبرې ما پکې داسې کړي څه څیزونه مې ځان ته نښه کړي دي چې زه ووایم د دې نه زه راتېرېږم چې اقبال حسین افکار څوک دی او د کوم ځای دی او د پلار یې څه نوم دی او چېرته پیدا شوی دی دا څیزونه د دې برخه دي خو زه یې نه وایم زده کړې چېرته کړي دي څومره یې کړي دي نوکري چېرته کړې ده څومره وخت یې کړې ده او داسې د کمو تنظیمونو لکه پښتو نوې ادبي ټولنه پښتون ورورولي پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد پښتانه لیکوال پښتونخوا ولسي ادبي ټولنه مردان د دې سره چې د ده کوم تعلق پاتې شوی دی دغې فورمز باندې چې د کوم کار کړی دی دغې سره یې چې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي څه کیپیسټي باندې د کار کړی دی دا هم پرېږدم د مارګلې لمن کې د پښتو هلې ځلې د وفا مینې ښکلا په لور د مارګلې نه تر کابله ګلورین یادونه او د ژوند رنګونه طالبان دا ما وویل د دې سره چې دوی ته کوم اعزازات میلاو شوي دي هغه هم د دې مقالې برخه ده خو زه یو نه ذکر کوم زه سیده راځم د دوی کتابونو ته او په کتابونو کې هم لومبۍ خبرې چې دي نو هغه په ترتیب باندې نه کومه د مینې او ښکلا په لور باندې چې کوم د دې کتاب دی د دې نه یې شروع کوم دا کتاب چې دی نو د افکار صاحب نثري اثر دی او په کال 2014 کې چاپ شوی دی د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد او محکمه ثقافت خیبر پښتونخوا لخوا د دې تړون افکار صاحب د حسن او مینې په نوم کړی دی 22 لیکونه دي په دې کې او 150 مخونه دي په دې باندې عبدالجبار حامد صاحب سریزه لیکلې ده او بیا پکې یو څو خطونه هم شامل دي یو خط پکې د پریشان صاحب دی چې افکار صاحب ته یې لیکلی دی او دویم خط پکې د افضل شوق صاحب دی چې هغه هم دې ته لیکلی دی د دې نه علاوه په دې کې د خورشید احمد صاحب منظومه پیرزونه ده د پښتو د زړګي سر په نوم باندې په افکار صاحب لیکلی شوې ده او د ملګري سردار صاحب پکې داسې ډېره خوندوره مختصره خاکه ده د ادبي جرنیل په نوم باندې نو چونکې د خاکې غوښتنه دا وي چې طنز و مزاح پکې شامل شي نو سردار چونکې کشر هم دی خو داسې د طنز و مزاح نه یې پکې کار اخیستی دی او د ادبي جرنیل نه علاوه یې څه نور خطابونه هم ذکر کړي دي چې هغه ویلې دلته ضروري دي بهرحال ما لیکلي دي د دې چې کوم لومبی لیک دی د دې کتاب هغه دی د پښتانه لیکوال انجمن قیام په دې لیک کې اقبال حسین افکار صاحب چې دی نو د دې تنظیم پښتانه لیکوال زما نشي یاد لکه ما ته کم از کم زما غوندې زده کوونکي ته د افکار صاحب د دې لیک نه پته لګي چې د پښتانه لیکوال تنظیم څه شی و بیا پکې دا خبر هم ده چې د دې د جوړولو ضرورت په دې وخت کې ولې محسوس شو خلک څنګه راجمع شو دا په 6 جون غالبا به 1990 کې دا لومبۍ غونډه شوې ده په اردو ساینس بورډ کې په دې کې د پښتو د هغې وخت د سر خلکو برخه اخیستې ده او چې کوم بنیادي په دغه وخت کې ستونزې دي نو دا دي چې څومره نشریاتي ادارې دي هغې پښتو له هغه شانتې وخت نه ورکوي او د هغه وخت د کمولو هڅه کوي یوه دا ستونزه ده بیا دا خبره ده چې په تعلیمي ادارو کې چې د پښتو سره کم سلوک روان دي دویمه مسله دا ده او درېیمه پوینټ د ایجنډې دا دی
چې د پښتنو لیکوالو شاعرانو ادیبانو کومې ستونزې دي چې په دې باندې غور فکر وشي او د دې د حل دپاره لارې چارې ولټولی شي. دغه ټول خلک چې په دې هغه کې ګډون کړی دی هغه افکار صاحب ذکر کړي دي. بیا بله ډسکشن څومره هم چې خلکو خبرې کړي دي زما خیال دا خو په ډېر اوږد غچلې دا کړی دی چې هر سړي خبره کومه کړې ده نو هغه یې ټوله خو به نه یې لیکلي ځکه چې هغه ممکنه نه وه خو د هغې چې کوم کرکس وو نو هغه افکار صاحب ډېر په مختصر انداز کې ډېر په جامع انداز کې په دې خپلو خبرو کې د هر سړي هغه باینام لیکلي دي چې پلاني دا ووې پلاني دا ووې پلاني دا ووې د پلاني دا تجویز و. بهرحال د دغې ټول بحث په اخره کې بیا دغه خلک دې ځي ته رسېدلی دی چې د یو تنظیم جوړولو ضرورت دی او بیا دغه تنظیم له دا نوم چې دی نو دا هم په دغې غونډه کې ټاکلی شوی دی چې پښتانه لیکوال به یې نومي او بیا په دې ځای کې یو ارګنایزینګ کمیټي د دې تنظیم دپاره جوړه شوې ده. هغه نومونه هم په دغه غونډه کې ټاکلی شوي دي چې په هغې کې د افکار صاحب خپل نوم دی، رضوان الله شاه رضوان دی، هدایت الله ګل دی، سلطان محمد صابر دی، سعدالله جان برق، غازی سیال، نور البشر نوید، عبدالواحد قلندر، ودود اشنغری، رحمت شاه ساحل، حق نواز تورخیل، رومان ساغر، سعادت سحر، حاجی ګل صوفي، نعمت الله نعمت، قمر زمان قفر، خیبر پریده، کاظم الله او صاحب شاه صابر. دا د ارګنایزینګ کمیټۍ نومونه هم په دې غونډه کې ټاکلی شوي. اوس دا غونډه زه په دې ځای کې زیات وخت نه ضایع کوم ځکه چې خبره وروستو ډېره ده چې رپورتاج څه شی دی او د رپورتاج فن څه دی د هغې غوښتنې څه دي ځکه چې دلته ټول مشران ناست دي او په دې خبره باندې پوهېږي. خو دغه لیکونه چونکې د را روان وخت دپاره د تاریخ برخه هم جوړېږي نو دلته به صرف د تصحیح دپاره دا ضروري چې موږ د رپورتاج یو بڼه مخې ته کیږدو لومبی او بیا د هغې په تناظر کې د دې لیکونو جاج وایي. بیا دا چې ټول استادان ناست دي ته پته ده چې رپورتاج داسې صنف دی چې د دې د بلاشي اصنافو سره ډېر نږدې تړون دی لکه رپورتاج او سفرنامه دومره نږدې څیزونه دي چې د هغې په منځ کې د خط فاصل راښکل ګران شي کله کله داسې بیا روداد او رپورتاج د یو بل سره دومره نږدې شوي دي چې لکه د هغې جدا کول هم د یو بل نه ډېر کره ته هغه ته زده کوونکو ته ګران شي. داسې په رپورتاج کې د خاکه‌نګارۍ چې کوم عناصر دي عموما په رپورتاج کې چې ملګري نو تکړه لیکوال د هغې داسې یو خاکم یو سکیچ هم راکاږي لکه ما سره فرض که دغلته عبدالحمید زاهد صاحب و نو د عبدالحمید زاهد صاحب څوک دی ځای که څه هم د ده ملګري خدای پېژني خو ممکنه ده چې 20 کاله پس ته دا ضرورت چې د عبدالحمید زاهد ذکر راشي نو د ادب زده کوونکو ته پته ولګي چې دا څوک و څنګه سړی و دغه ټول څیزونه د دې سره په دې کې د شخصیت نګارۍ د ډرامه نګارۍ ځکه چې دا یوه قیصه هم ده تر څه هده پورې نو دغه ټول څیزونه موږ په نظر کې به ساتو چې په رپورتاج باندې خبره کوو. نو په دغه لومړي لیک باندې د دې کتاب د روداد رنګ زیات غالب دی او که تاسو ګورئ عمومي طور د افکار صاحب په دغه ټولو لیکونو کې د روداد رنګ د ټولو نه شوخ دی او د رپورتاج چې کوم رنګ دی هغه د روداد نه لږ شان تک دی او بیا پکې د خاکه‌نګارۍ عناصر او دغه څیزونه هم موږ ته په نظر راځي. د دې کتاب چې کوم بل لیک دی نو هغه د خوشحال او رحمان